سلامونه دوستانو، هیله د روغ جوړ او د صحت جامو کې به وي. زه نن ورځ بیا هم تاسو ته د یو نوی ویډیو سره راغلی یم. دغه ویډیو کې دوستانو تاسو ته د کینګ اف کټینا گیم چې ما مخکې معرفي کړی و، په دې ویډیو کې تاسو ته له دغه گیم څخه ډېرو پیسو ګټلو طریقه او د دغه گیم د نفټیانو ترلاسه کول په وړیا ډول او د هغه خرڅول بیرته داخل په همدې گیم کې تاسو ته درښیم. نو دوستانو په خبرو به زیات تاسو ته د ویډیو نه اوږدوم، راځو زه ویډیو ته چې دغه گیم کې موږ څنګه وړیا NFT ترلاسه کړو او بیرته هماغه NFT واخلو، نقدو پیسو ته بدل کو او خپل والټ ته انتقال کو. راځو زه ویډیو ته دوستانو. هنو ملګرو، ما خپل کینګ اف کټینا گیم راواز کړ. کله چې تاسو دا گیم راواز کړئ، هر میاشت ما تاسو ته ویلو چې دې کې سیزن راځي. هر میاشت چې سیزن راځي تاسو ته باکسونه فری درکول کیږي دوستانو، یا هغه چټسونه چې هغه چټسو کې موږ ته NFT راځي. زه راغلم، ګورئ یو میاشت تېره شوې او سیزن نوی راغلی، دلته ګورئ ماته یو چټس یا هغه باکس راکړه. دلته به په کلیم آپشن کلیک واخلو دوستانو. ګورئ موږ ته یو باکس راکړل شو. نو هلته ګورئ اوس به موږ دغه برخه کې ګورئ د اوپن آپشن کلیک کوو، موږ به د خپل باکس راواز کو. دلته موږ ته NFT راکوي دوستانو. کلیک مې وکړو دوستانو، دا ډول صفحې ته راځو. دلته دا باکس ده، په باکس کلیک کوو چې تر څو راواز شي موږ ته. باکس مې کلیک کوو، اوس راوازیږي ملګرو. دا د راواز شو. دلته 15 ځایونه دي، په دې 15 واړو کې موږ ته ګورئ کلیک کوو، په هر یو NFT راکوي. دا NFT ګورئ 15 NFT په دې شکل ماته راکړئ. دغه NFT دوستانو موږ اوس کولی شو همدلته خرڅ کړو یا یې هم واخلو خپل کرکټرونو ته ورکو. بیک آپشن وهم وځم له دې څخه، اوس به راشم دې ته دې خرڅول. ګورئ والټ ته هم زما راغلی دوستانو، میسج هم راغی ایکسپورټل والټ ته چې 15 NFT درته راغلی. تاسو وکتو د خرڅولو لپاره به اوس راشو په انوینټوري برخه باندې به کلیک کوو. په انوینټوري برخه مې کلیک کړل، ته اوس زمونږ NFT موږ ته ښیي چې کومې موږ سره وي. دلته ګورئ ما سره دوستانو تقریبا 10-12 NFT پورې دي. تاسو تصویر کې کتلی شئ چې دا ماته همدې باکسونو کې فری راوتلي دي. نو اوس دغه عکس تاسو ګورئ چې فعلا ماته دغه NFT راووتله. زه راځم اوس دا به خرڅو څنګه. زه مثال په ډول زه خو نه غواړم چې خرڅ کړم، خو خرڅولو لپاره په یو NFT به هم کلیک کوئ. چې کلیک مو کو دا ډول صفحه راځي. دلته ګورئ سل آپشن، په دې سل آپشن به موږ کلیک واخلو او دلته ګورئ ما یو NFT انتخاب کړی او په همدې NFT بیرته کلیک کوم. دلته ګورئ د څنګ کې ورسره لاندې سل آپشن موږ ته واځيږي. په دې سل آپشن کلیک اخلو دوستانو. دلته ګورئ ملګرو، دا گیم موږ ته چې ته کولی شې د خپل NFT تر 15,000 ټوکنو خرڅه کړي، چې 15,000 ټوکن دوستانو اوس مهال $2 شاوخوا کېږي د نن ورځ نرخ سره، چې د گیم د ټوکنو نرخ ډېر پورته هم تللی. نو دلته د سل لپاره ملګرو، سل لپاره به دوستانو دلته اوس موږ ورته یو نرخ ورکړو چې موږ غواړو په کم نرخ دا خرڅه کړو. نرخ زموږ په خوښه ده چې هر څو یې خرڅو. دلته زه راغلم کلیک مې وکړو، دلته اوس یو نرخ ورکړو. گیم وایي چې ته تر 15,000 خرڅوی شو، خو زه وایم چې نه، زه غواړم 20,000 یې خرڅه کړم. دلته ورته 20,000 لیکو، 2 وهم صفرونه اضافه کوو ورته 200 2000 دا دی 20,000 سیمه وه تایید یا اوکې ووهئ. ګورئ موږ NFT 20,000 قیمت پې کېښود. د سل لپاره به په سل آپشنو کلیک وکوئ او دا به د دې گیم مارکیټ برخې ته لاړه شي د خرڅولو لپاره. خو زه نه غواړم دوستانو دا خرڅه کړمه، ځکه چې دا NFT موږ کولی شو خپل کرکټرونو ته ولګو او خپل کرکټرونه پې قوي کړو یا هم خپل کسان پې قوي کړو. نو زه راځم فورمیشن برخې ته تاسو ته ښیم چې څنګه په دې NFT موږ خپل کسان قوي کړو یا خپل دغه ټیم پاور پې ډېر کړو. زه راځم، ګورئ دوستانو دلته زما د دې کس پاور ګورئ 265 ده، د دوی لومړنی پاور 101 وي. ګورئ دلته ما دا NFT دې ته انتخاب کړی ده او په دې کرکټر باندې مې بنده کړی، نو د دې پاور ډېر سوی. نو په دغه ډول تاسو کولی شئ خپل NFT هم خرڅ کړئ، هم یې په خپلو کرکټرونو بنده کړئ چې پاور ډېر شي. که مارکیټ برخې ته راشو دوستانو، ګورئ د مارکیټ برخه کې موږ چې کومه NFT هلته خرڅولو ته کېږدو دلته راځي. په دې برخه کې ګورئ دونه زیات NFT دي، خو دا ټولې خرڅې شوي دي دوستانو. ګورئ بای آپشن یو ته هم کار نه کوي. نو په دغه ډول موږ کولی شو راسو په دې برخه کې NFT فری ترلاسه کړو. څنګه چې ګورئ دلته 28 ورځې وروسته بیا دې ته گیم کې سیزن راځي. د سیزن په راتللو که تاسو 4م لیول کې اوسئ، هر 4م لیول کې یو باکس تاسو ته درکوي. همداشان د ریفرل برخې څخه هم تاسو ته باکسونه درکوي چې په هغې به بیا موږ نور توضیح ورکړو چې ویډیو اوږده نه شي دوستانو. نو اوس راځم لایف وډرا ته دوستانو. تاسو ته ما ویلي $90 لایف وډرا به تاسو ته کوو. ګورئ ما سره $90 دي په والټ کې، چې څنګه چې مې تاسو ته ویلي همدغه ایکسپورټر والټ د دې گیم رسمي والټ ده. نو $90 دې کې لرم چې له ګیمه ماته راغلي دي. تېرو ویډیوګانو کې مې هم تاسو ته دغه والټ جوړول او گیم سره وصلول درښودلي وو. اوس راځم صرف وډرا کوم. بایننس ته به راشئ، د وډرا لپاره ډیپوزیټ آپشن به ووهئ بایننس کې. دلته به ډیپوزیټ کرپټو ووهئ دوستانو او د GLD ټوکنو ادرس به راواخلو چې مخکې مې تاسو ته د ټوکنو مکمل توضیح درکړې وه. په سرچ برخه به کلیک کوو او سرچ برخه کې به ورته EGLD ولیکو.
AGLD د گیم ټوکن دي دوستانو البته CGO د گیم ټوکن دی خو AGLD ته بیا سواپ کوو دلته به اوس کلیک کوو دا ګورئ ملټاورس ایکس ایګولډ شبکه باندې به دې ته ډیپوزیټ کوو له گیم اکاونټ څخه مو دلته به ادرس کاپي کو دوستانو زو وایلټ ته بیرته ایکسپورټل وایلټ ته چې ما تاسو ته ویلو چې د ایکسپورټل چې د همدې گیم خپل وایلټ د چې هلته تاسو ټوکن ټولوئ نو ډایرکټ دی وایلټ ته راځي چې CGO ټوکن تاسو ته راځي CGO به سواپ کوي AGLD ته چې په تیره ویډیو کې مې د سواپ او د وایلټ جوړول ټول تاسو ته ښودلي هغه ویډیو لینک هم تاسو ته لومړي کومنټ کې एकदम لاړ شئ وګورئ ښه نو اوس د وډرال لپاره سینډ آپشن وهو او خپل دغه ټوکن چې مو گیم کې وړیا ګټلي بایننس ته لیګو او بایننس کې بدلو USDT ته دا کار چې مو کو دوستانو دلته به اوس دغه ماکس آپشن وهو ګورئ ما سره $9 دی ماکس آپشن وهمه یو 20 سنټه والټ کې پرېږدم 8 سنټه له دې ځای څخه وډرا کوم ځکه 20 سنټه بیرته موږ ته پکارېږي د فیسو د مسایلو لپاره لاندې به نیکسټ آپشن وهو دلته به اوس دوستانو له بایننس چې مو ادرس کاپي کو ورکو دغه د ادرس مو هم ورکړه لاندې به بیا اوس نیکسټ آپشن وهو ملګرو نیکسټ چې مو ووهلو دا ډول یو صفحه راځي نو دلته به اوس بیا سینډ آپشن ووهو او خپل دغه ټوکن چې مو گیم کې ګټلي بایننس اکاونټ ته یې لیږو سینډ آپشن زه بیا وهمه ملګرو سینډ آپشن باندې مې کلیک کړو نو دغه به اوس زموږ بایننس اکاونټ ته د دې گیم د والټ څخه ورسیږي نو اوس دلته موږ د والټ کوډ غواړي د پیسو لیږلو لپاره کوډ مې ورکړه دغه ګورئ زموږ ټرانزیکشن اوس سینټ کیږي نو دغه د دوستانو ټرانزیکشن یا هغه پیسې مو سینټ سولې بایننس ته یو 15 دقیقې ملګرو ټایم نیسي چې دا بایننس ته لاړ شي لاندې ډاون آپشن وهو دوستانو ډاون آپشن باندې کلیک کوم او دغه ویډیو دوستانو زه نور تاسو ته لږ سکیپ کوم چې بایننس ته 15 دقیقې وروسته ویډیو راغله زه به بیرته ویډیو چالانه کړم څنګه چې ګورئ پروسیسینګ کې د تر اوسه زموږ ټرانزیکشن نو دا یو 15 دقیقو کې بایننس ته رسیږي ښه نو دوستانو لږ زره ما تاسو ته ویډیو سکیپ کړله اوس راغلم بایننس ته ګورئ دلته میسج هم راغلی بایننس ته 1.7 AGLD له گیم اکاونټ څخه مو راورسېدي که زه راسم سپورټ برخې ته د بایننس دلته ګورئ دلته مې AGLD راغلی او که زه راسم هسټوري درته وښیم دا ګورئ 1.7 AGLD ټوکن موږ ته په کامیابۍ د گیم څخه راورسېدل نو دغه وینئ ملګرو 1.7 AGLD راورسېدل نو که زه راشم تاسو ته ارزښت در وښیم ګورئ 1.7 AGLD معادل د 8.4 $4.80 کېږي چې یو 100 سنټه ملګرو کم او ډېر په دې کې په دې راځي چې دغه AGLD ټوکن سټیبل کوینونه نه دي نو نرخ یې کله جګېږي کله ټیټېږي نو په ډېرو پیسو کې 100 سنټه تل په دې کې فرق کم او ډېر راځي نو دوستانو څنګه چې مو وکتلو لایف وډرا مې درته وښوده که چېرته دغه گیم کې مشکل لرئ تاسو ته سټار نه درکوي ستاسو لیول نه پورته کېږي دوستانو نو موږ ته کومنټ پرېږدئ موږ به یو بل ویډیو تاسو ته جوړ کړو چې دغه گیم ټول مشکلات به تاسو ته یو په یو حل کړم چا په موبایل کې نه ډاونلوډ کېږي یا نور مشکلات لرئ نو موږ به ټول تاسو ته حل کړو نو تر بیا زه تاسو په خدای سپارم